انا من سوریا، زه سوریایی یم، زه د سوریې څخه یم. زینب وی اهلا وسهلا، ستړی مشي او په خیر راغلی. الوحدة الأولى الدرس الأول، لمړنۍ برخه او لمړنی درس. الحوار الخامس، پنځمه محاوره. انظر، وګوره، واستمع، غوږ ونیسه، واعد، تکرار کړه. دغه محاوره د 3 کسانو ترمنځ ده چې یو احمد ده، بل بدر ده او بل د احمد رور ده. احمد خپل ملګری بدر ته خپل رور معرفي کوي او همدارنګه خپل ورور بیا احمد بیا خپل ملګری خپل ورور ته معرفي کوي. احمد وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بدر وایي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. احمد وایي هذا اخي، دا زما ورور ده. هو مدرس، دا استاد ده. خپل ملګری ته خپل ورور معرفي کوي، وایي هذا اخي، دا زما ورور ده. هو مدرس، دا استاد ده. بدر ورته وایي چې اهلا وسهلا، ستړی مشي، په خیر راغلی. احمد خپل ورور ته وایي چې هذا صدیقي، دا زما ملګری یا دوست ده. هو مهندس، هغه انجینر ده. الاخ، د احمد ورور ته وایي چې اهلا وسهلا، ستړی مشي، په خیر راغلی. نو دوی سره زی خدای په امانی کې. احمد وایي مع السلامه، الله جل جلاله مو ملشه. بدر جواب ورکوي مع السلامه، الله جل جلاله مو ملشه. الحوار السادس، شپږمه محاوره. انظر، وګوره، واستمع، غوږ ونیسه، واعد، تکرار کړه. دغه محاوره هم د 3 ښځو ترمنځ ده چې یو ندا ده، بل د ندا خور ده، بل هدا ده. ندا وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هدا ورته وی جواب ورکوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ندا وی چې خپل خور ته، خپل ملګری ته هذه اختي، دا زما خور ده. هي طبيبه، دا ډاکټره ده یا هغه ډاکټره ده. خدا جواب ورکړي چې اهلا وسهلا، ستړی مشي او په خیر راغلی. بیا نداوي خپل خور ته هذه صديقتي، دا زما ملګری ده. هي طالبه، هغه زده کوونکې ده. د ندا خور وی الاخت اهلا وسهلا، ستړی مشي، په خیر راغلی. دوی په آخر کې سره خدای په امانی کوي. ندا وی مع السلامه، خدا جواب ورکوي چې مع السلامه، الله دې مل شه. هغه ورته وی چې الله دې ستا مل شي. الوحدة الأولى، لمړنۍ برخه. الدرس الثاني، دویم درس. المفردات، معنا کلمات یا لغاتونه. العرض، وړاندې کول. انظر، وګوره. واستمع، غوږ ونیسه. واعد، تکرار کړه. مدرس، استاد یا ښوونکی. طالبه، زده کوونکې. طبیبه، ډاکټره.
مهندس انجینر اخ ورور اخت خور صدیق ملګری یا دوست صدیقه ملګری انا دا ضمیر د چې د ځان لپاره استعمالیږي انا یعنی زه همدارنګه نر او ښځه دواړه استعمالولی شي ښځه هم ویلی شي چې انا او نر هم ویلی شي انا مذکر مؤنث دواړه استعمالیږي دواړو ته استعمالیږي انت دا هم ضمیر ده چې مخاطب ته استعمالیږي انت یعنی ته د نر لپاره استعمالیږي نر مذکر لپاره او انتی د ښځې لپاره استعمالیږي د مؤنث لپاره انتی هذا اشاره ده د سړي لپاره او هذه هم اشاره ده د ښځې لپاره استعمالیږي هو د نر لري لپاره استعمالیږي مثلا هو مدرس هغه استاد ده یا هو مهندس هغه انجینر ده او هي د ښځې لپاره استعمالیږي مثلا هي فاطمه هغه چې ده فاطمه ده پاکستان د پاکستان هیواد ده ترکیه یعنی ترکیه مصر د مصر هیواد سوریه سوریه هیواد پاکستانی پاکستانیون یعنی پاکستانی ترکیه یعنی ترکی خزه پاکستانیون یعنی د نر لپاره چې پاکستانی او ترکیه د ښځې لپاره چې ترکی مصریون مصری سوریون سوریایی ښځه دا او دوستانو د نن ورځې درس چې ما ستاسو په درانه حضور کې وړاندې کړ دغه درس خپلو کورو کې د خپلو ملګرو سره تکرار کړئ او همدا لغاتونه زده کړئ او په جملو کې استعمال کړئ درنو قدرمنو اوریدونکو زمونږ د نورو درسونو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بیا مو په پاک او مهربان الله جل جلاله سپارم الله مو مل شه